دوستانو د کامیډي سټار اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو یو نوې ډرامه را روانه ده چې نوم یې کلکلا خان پارت 2 دی. د دغه باره کې تاسو سره ټول معلومات شریکو، ریلیز ډیټ در سره شریکو او شوټینګ به کله سٹارټ کیږي. دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکو. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو کلکلا خان چې د دې اوله حصہ راغلی و او د برادر سیریز نه درلی شوی، خو اوس اسماعیل شاهد فیصله کړې چې د هغې دویم پارت هم ریلیز شي، ځکه چې کلکلا خان د پښتو د تاریخ یو هیټ ډرامه وه او ډیره مزاحیه ډرامه. دوستانو د هغې دویمه حصې سکرپټ تیار دی او د هغې ریکارډینګ به ډیر زر سټارټ شي. دوستانو داسې ویل کیږي چې اسماعیل شاهد سره په دغه ډرامه کې سید رحمان شینو او نور داسې ښه اداکاران دي چې دغه لا سکرین ته نه دي راوړي او دغه باره کې لا څه خبره نه ده شوې. که خبره وکړو د دې په لوکیشن نو د دې ریکارډینګ به په پېښور کې کیږي. دوستانو دا ډرامه به د ام ټي شاهد چینل نه اپلوډ کیږي. په دغه کې مین کریکټر د اسماعیل شاهد سید رحمان شینو دی چې دا به یو هیټ او ډیره مزاحیه ډرامه ثابت کړی شي. دوستانو دا ډرامې لیکوال اسماعیل شاهد او پروډکشن هم د اسماعیل شاهد دی. د دې نه مخکې هم ډیرې ډرامې د ام ټي شاهد چینل نه اپلوډ شوي دي چې هغه ټولې هیټ ثابت شوي دي. اوس دغه ډرامه ریلیز کېدو واله ده، د دغې ریکارډینګ هم سټارټ کېدو واله دی. دوستانو دا ډرامه به ډیره زر په چینل باندې اپلوډ شي او خپلو مینوالو ته به د نوي کال یوه تحفه اسماعیل شاهد وړاندې کړي. څوک هم چې د اسماعیل شاهد مینوال دي او هغه خوښوي او مزاحیه ډرامې خوښې وي، نو دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې د هغه نورو مینوالو ته هم پته ولګي چې دغه ډرامه را روانه. داسې تازه فلمي او ډرامو معلومات لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.